اهل علم ذکر کوي چې درې قسمه روجي دي، یا په بل تعبیر سره درې قسمه خلق روجي نیسي. یو قسم هغه صوم العموم، یعنی عام روجه چې صرف سړی د خوراک او اسکاک نه ځان بند کی، سهار اذان نه مخکې او دې ټیم کې خوراک اسکاک بند کی تر د ماښامه پورې، لیکن نور خوله کولاو کلي، کنځلې کوي، دروغ پې وایي، جنګونه پې کوي، دا قصې پې کوي. نو دا قسم روجه چې کوم ده، دا قسم روجه یره ده چې د دې انسان لپاره فایده ورنکي. ځکه حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وایي که سړی په روجه کې دروغ پرې نه دي او په دروغ باندې عمل همدغه رنګي دا شیان پرې نه دي، کنځلې وغیره غیبتونه، وایي الله ته هیڅ حاجت نشته دی په روجه کې چې دا صرف ډوډۍ پرېږدي او خوراک پرېږدي. نو خوراک او ډوډۍ دی ولې په ځان بنده کړې ده چې نور خوراک دې شروع کړی دی. له یره ده چې داسې انسان لپاره ثواب حاصل نشي، الله دې موږ او تاسو ته نه ګرځوي. دویمه روجه چې کوم ده صوم الخصوص، هغه دا ده چې یو سړی خوراک څښاک هم بند کړي، د دې سره ژبې ته هم تالا چلي، خوله پې ورته اچوي، کنځلې پې نه کوي، غیبت پې نه کوي، دا پې نه کوي، دا پې نه کوي، سترګې هم دغسې کنټرول کوي. دا روجه چې کوم ده دا هم ډېره ښایسته او بهترینه روجه ده. لیکن د دې نه دریم قسم اعلی روجه چې هغه صوم خصوص الخصوص، هغه روجه دار خولې هم بنده کړې ده، خوراک څښاک نه کوي، ورسره خولې بنده کړې ده د غیبتونو نه، د کنځلو نه، د بهتانونو نه، د دروغو نه سترګې بندې کړې دي. د دې سره سره خپل افکار او عقل دای د بېځای سوچونو د فکرونو نه د دې نه هم بند کړی، یعنی خپل عقل او سوچ زړه دایم د الله جل جلاله مخلوقاتو کې فکر کول، د الله په عظمت کې فکر کول، همدغه رنګې د الله سره محبت، همدغه رنګې جنت یادول ځان ته، د الله عذابونه یادول، یعنی په دې کې سړي ځان مصروفه کړی. دا خلک چې کوم دي دا قسم بیا ډېره اعلی درجه ده. الله جل جلاله دې د دغې دریم قسم نه موږ وګرځوي. دویم قسم هم صحیح روجه ده.